الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ډیرو محترمو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، مستمعینو، مشاهدینو د پیغام تلویزیون او ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د نن درس چې دا آخري درس دی په دې کتاب کې او په دې حلقاتو کې، چې هغې ته وایي اقتضاء العلم العمل. د علم سره عمل کول ضروري او لازمي دي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دین مونږ باندې الله لازمي کړی او پیغمبر بیان کړی، په دې کې شک نشته چې دا منزل من الله دین دی، وحی ده، او دا دین د بره راغلی دین دی، او په دې دین باندې مونږ مکلف یو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. الله سبحانه وتعالی فرمای چې تاسو د دې دین او د دې وحی تابعداري وکړئ. نو د دې وجې نه علم په دې عمل پکار دی، او الله سبحانه وتعالی مذمت کړی د هغه چا چې علم لري په یو شي او عمل پې نه کوي. لکه آیت کریمه ما تلاوت کړ، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لم تقولون ما لا تفعلون. ولی وینا کوئ، ولی قول کوئ، ولی گفتار کوئ په هغه څه چې تاسو عمل نه پې کوئ. دا خبره کبر مقتا عند الله، ډیره د غصې خبره ده، د قهر د غضب خبره ده الله په نزد، چې وینا کوئ، قول کوئ، عمل نه پې کوئ. نو دې وجې نه ابو هریره رضی الله تعالی عنه صحابي دی معروف، 3 کاله د الله د نبي سره صحبت کړی، څه د پاسه 15,000 احادیثه د ده نه روایت دي. هغه وایي چې مثل عالم لا يعمل بعلمه، مثال د هغه عالم چې هغه علم لري او عمل نه پې کوي، كمثل كنز لا
ينفق منه في سبيل الله. دا پشان د هغه خزانې دی چې د هغې خزانې نه دی د الله په لار کې څه نه لګوي. یا په بل تعبیر یو سړی چې په علم عمل نه کوي، په مسایلو عمل نه کوي، په هغه اقوالو د رسول عمل نه کوي، دا داسې دی لکه شمع چې هغه خپل ځان سوځوي او بل له رڼا ورکوي. د دې وجې نه فضیل بن عیاض رحمه الله هغه وایي چې لا یزال العالم جاهلا، یو سړی به عالم وي، وایي دا جاهل دی، بما علم حتی یعمل به، چې د علم کړی او په د خپل علم عمل نه کوي، دا جاهل دی. سبحان الله. مالک ابن دینار هغه وایي چې یو سړی علم هغه کوي خو عمل نه پې کوي، نو دا جفا کوي، دا ورانۍ کوي، دا خپل ځان تباه کوي، هلاک کوي. نو دې وجې نه مسلمانانو ورونو او خویندو، الله تعالی تا ته داسې فایدمن کتاب او فایدمنې مسلې چې هغه په دې کتاب کې وي هغه موږ ذکر کړي، او د هغې مضامین، احکام، عناوین، موضوعات په مختلفو هغه مسایلو کې عقیده وه، عملو، عبادتو، مالی عبادت، جانی عبادت، قلبی عبادت، اخلاقیاتو، سلوکیاتو، د قیامت هغه علم او علوم او د قیامت هغه مسائل هغه موږ ذکر که په دې کتاب کې. نو اوس کوشش پکار ده چې په دې خبرو باندې موږ او تاسو عاملین جوړ شو، په دې معنی چې دغه مسائل موږ واورېدو نو چې عمل پې وکړو او د عمل په میدان کې پیاده کو. د دې وجې نه په دې کتاب کې ګڼ شمېر احادیث ذکر شو، مسائل ذکر شو، سنت ذکر شو، نو د هغې باید اجابت وکړو، عملي بڼه پې ورکړو. د دې وجې نه په خپل وس مونږ پړیو، فاتقوا الله ما استطعتم، الله په خپل وس مطابق به د الله نه یریږي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله یو نفس نه د مکلف کړی مګر هم د هغې د استطاعت مطابق. نو دا دین زموږ د استطاعت مطابق دی. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا امرتکم بامر فاتوا منه، څه چې ما تاسو ته امر کړی په هغې باندې راتګ وکئ، ما استطعتم، د خپل وس مطابق. وما نهیتکم عنه فاجتنبوه، او کوم شي نه چې ما تاسو منع کړي د هغه شي نه باید تاسو ډډه وکئ. او د هغې ډېر عناوین، موضوعات او منهیات هغه موږ په دې کتاب کې هغه ذکر که، او باید د ګناه نه وویریږو، د عواقبو د دې ګناهونو نه باید هغه موږ وویریږو. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. ودیریږي هغه خلک چې د الله د نبی د طریقو نه خلاف کوي، مخالفت کوي، چې دوی به فتنه ورسیږي او دوی به عذاب، هغه عذاب چې هغه درددهنده وي. نو د دې وجې نه کوشش به د عمل کو، او کوشش به زموږ دا وي چې د دې مسایلو، احکامو هغه عملي بڼه او په عملي میدان کې موږ پیاده کو. ځکه صحابهو کې دا هاندو، دا جذبه او دا کوشش و. د هغې ډېر مثالونه موجود دي. ام المؤمنین ام حبیبه هغه وایي چې یو حدیث روایت کړی چې من صلی 12 رکعه، پیغمبر علیه السلام ویلي چې 12 رکعته
سنت مونږ چې دې ته راتب سنت وایي، راتب سنت په یو شپه ورځ کې وایي دا خبره چې کله وکړه نو چا چې په دې عمل وکړه نو بنیه له بهن بیت فی الجنه، الله به په دې سره په جنت کې بنګله ورکي، کور ورکي، قصر ورکي. وایي کله چې ما دا حدیث واورېده ما ترکتهن من سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا چیرې ما راتب سنت چې 12 رکعته دي، 4 رکعته ماسپښین نه مخکې، 2 رکعته وروسته، بیا 2 رکعته د ماښام نه وروسته، بیا 2 رکعته د ماخستن نه وروسته، او بیا 2 رکعته د سحر نه مخکې. بیا هغه یې چېرته قضا کړي دي؟ دې ته وایي لوړ همت، دې ته وایي مبادره د اجابت، دې ته وایي جذبه د عمل. ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو حدیث د پیغمبر علیه السلام نه روایت کوي، هغه ما حق امرئ مسلم له شیء یوصیه فیه یبیت 3 لیال الا ووصیته مکتوبه. مسلمان هغه دی مؤمن چې کله دی وصیت هغه لیکل شوی وصیت د شپې چې ویده کېږي د بالښت د سر لاندې هغه لیکلی پرېښي. وایي چې کله دا حدیث ما واورېده نو ما به یوه شپه هم داسې به نه وه چې الا وعندي وصیتي، زما لیکلی وصیت دا به زما سره د سر لاندې د بالښت هغه به پروت و، ځکه د رسول الله خبره عملي کړې وه. دارنګه امام احمد ابن حنبل معروف امام د مشهورو امامانو هغه وایي چې ما کتبت حدیثا، ما چې کله حدیث لیکه وقد عملت به، ما به په دې حدیث عمل کاو، حتی تر دې پورې چې مر بي په ما باندې دا حدیث مرور وکړه، په دې حدیث مې تېرېدنه وکړه، دا حدیث مې لیکه زما مخې ته تیر شو چې پیغمبر علیه السلام حجامت وکړه، احتجام، وینه یې وویستله، واعطى ابا طیبه او هغه ښکر لګونکی وینه ویستونکي ته مې وایي دینار ورکړه. وایي زه م راولګېدم او خپل حجامت مې وکړه، وینه مې وویستله، او مام په دې خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث عمل راشي هغه محتجم او ښکر لګونکي ته مې دینار ورکړه. الله اکبر. دا و جذبه د امامانو. امام بخاری معروف محدث چې هغه اتفاقی متفق علیه محدث دی د امت، چې په دې کې شک نشته چې څومره مدارسو کې دورې دي، دوره د حدیث، که هغه دیوبندیان دي، که هغه بریلیان دي، که هغه اهل حدیث دي، که هغه څومره مکاتب فکر دي، نو په دوره حدیث کې هغه صحیح البخاری هغه وایي ولی اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری. هغه وایي چې ما اغتبت احدا قط، ما چېرته غیبت د چا کړی نه دی، او بلکل دا د هغه یو لوی صفتو، الا تر دې چې هغه وایي چې ان الغیبة حرام، ما دا نظریه وه، دا مې ایمان چې غیبت حرام دی. و انی لارجو ان القى الله، او زما دا تمه د امید چې کله زه د الله سره پیش کېږم ولا یحاسبني انی اغتبت احدا، نو په غیبت به ان شاء الله زما سره حساب نه کېږي، ځکه ما چیرې د چا غیبت کړی نه دی. چې کله ما د حدیث مخې ته راغی چې غیبت نه ځان بچ کړئ، غیبت حرام دی او دا ناروا، نو د هغه دا جذبه چې په ټول عمر کې چیرې غیبت هغه نه ده کړی. تر دې بعضې اسلامي امت نور علما و ائمه او د اسلامي غښتلي علما لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، او دارنګه د هغه شاګرد علامه ابن القیم رحمه الله،
دغه په باره کې خپله راضي وایي چې من قرأ آیة الکرسی عقب كل صلاة نو لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. حدیث کې راځي چې چا پرس د فرض منځنه آیة الکرسی لوستله او ویلې نو که دی په دې وخت کې مړ شي فورا جنت ته داخلي. الله اکبر. په آیة الکرسی پس د هر فرض منځنه. نو علامه ابن القیم وایي چې ما ته کله شیخ الاسلام ابن تیمیه چې زما استاذ دی وایي دا حدیث چې کله وایي ما واورید ما ترکتها عقب كل صلاة الا نسیانا او نحوه، چې کله به زمانه ایر شو بغیر د اریدونه مانه چرته د هر فرض منځنه آیة الکرسی هغه پاتې نه ده. دې ته وایي عمل، دې ته وایي عمل بالحدیث، دې ته وایي اهتمام په احادیثو باندې د عمل کولو. بله خبره هغه دا ده چې کله علم دې وکړه، پوهه دې حاصله کړه او بیا دې عمل پې شروع کړه، نو اوس به د دعوت جذبه هغه ځان کې پیدا کوي چې دغه څه دې واورېده په دې کتاب کې، په دې درسونو، په دې حلقاتو کې، او دا عبور تا ته حاصل شو، اوس دې به ته بل له دعوت ورکوي، خپله کورنۍ کې خپلو بچو ته او خپلو بیبیانو ته، خپلو لوڼو ته، او بلکې یو درس باید د شپې د خوا نه چې کله سملی یو حدیث، دو حدیثه واقعه، یو مسله هغه باید د کور مشر ولی الامر هغه بیانی. دا دعوت دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله خیرکم من تعلم القرآن وعلمه خیرکم من تعلم القرآن. بهترین په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کي، د قرآن مسلې زده کي، په آیتونو کې کوم احکام او مسائل دي دا زده کي، هغه بیا نورو ته مښیي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه، زما نه ورسوئ نورو لا ولو که یو آیت هم وي. نو دې وجې نه صحابهو کې دا جذبه ډېره وه. او بل حدیث دی چې کله انسان مړ شي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. چې کله انسان مړ شي هر څه د کټ شي، منځونه، روژې، زکات، حج، اعمال چې هغه د کوله سایه وخته، نو بیا خو نه لمونځ کولی شي، نه اودس کولی شي، او نه عبادت کولی شي، نه اعمال صالحه کولی شي. خو درې داسې څیزونه دي چې د مرګ نه پس هم د هغه میټر او د اجر سلسله، د ثواب سلسله هغه جاري، چې یو د هغې نه په دې حدیث کې صدقه جاریه ده چې یو سړي جومات جوړ کړي وي، کویه یې ویستې وي، او دارنګه کتاب عالم ته اخیستی وي، طلبهو ته قلم، کاغذ، کتابچه او ریل او بکسه، دا سپورټ یې د ده کړي، دا د ده دپاره صدقه جاریه ده چې څومره خلک هغه کتابونه ګوري، منځونه کوي په دې مسجد کې او په دې لاره تیریږي، د دې کویونه اوبه څښي، اجر و ثواب دعاګانو کې به دی شریک وي. دویم هغه علم چې د شاګردان روزلی وي او هغه کتابونه تصنیفونه یې کړي، نو د هغه به پوره پس د مرګه ده ته د اجر و ثواب لړۍ، هغه د چا خبر میټر هغه سټارټ وي، ده ته به رسیږي. او یا بچي یې تربیه کړي، نیک صالح حافظان، قرآن خوانه او دعات، محدثین، دعوتگر او نیک عمله، نو کم از کم یو ځل به لاس اوچتوي چې اللهم اغفر لي ولوالدیه، چې الله ما وبخي، زما مور و پلار وبخي،
تر دې چې خلک به دعا کوي چې آفرین شه په دې مور پلار چې داسې بچي راوړي دي او داسې زامنې هغه تربیه کړي دي. خلک به پسخېږي، خلک به ستا دپاره دعا کوي چې الله دې په داسې مور و پلار آفرین شه او الله دې د جنت ته بوځي چې دغسې بچي یې تربیه کړي او دغسې بچي هغه روزلي دي. نو دغسې جذبه موږ او تاسو له پکار دی چې موږ خپل د مرګ نه وروسته داسې میټرې سټارټ وي او داسې کارونه هم کړي وي چې د هغو ثواب او اجر هغه په موږ او تاسو پسې هغه رسیږي. په آخر کې اضاءه یو تبصره او وضاحت هغه دا دی چې موږ او تاسو سورة فاتحه په 11 رکعته فرایضو مونځ کې هغه وایو چې موږ په هغې کې د یهودو نه پناهي غواړو، د نصاراو نه پناهي غواړو، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ربه د هغه خلکو چې په هغو غضب شوي یهودیان او هغه چې ګمراهان دي نصارا، د هغوی د عقیدې نه، کلچر نه، عاداتو نه مونږ بچ کړي، دې کې شک نشته. او علم او پوهه که دا پرېږدو نو نتیجه به دا شي چې عمل مو په جهالت سره ترسره کیږي. نو د ګمراهانو نصاراو تقلید به بیا شروع وي. نو دې د وجې نه زموږ او ستاسو به هغو سره مشابهت راشي او یا علم کوو او د الله تعالی نه سوال کوو چې موږ او تاسو ټولو ته په دې علم باندې هغه فایده حاصله شي او که داسې نشي بیا به مشابهت د یهودو سره راشي. د دې وجې نه شاه ولی الله رحمه الله وایي که چیرته زمونږ علما په خپل علم عمل وکړي ففیه شبه من الیهود، او که چیرې زمونږ عوام هغه هم په دې خپل دین او اسلام ځان پوی نه کړي ففیه شبه من النصارى. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې علم خوبایی په دې کې ایښې ده او دا علم هغه مفید دی چې کله پې عمل وشي. نو کوشش به زموږ دی چې موږ او تاسو به عملي جامه دې مسایلو ته احکامو ته ورکوو او کوشش به کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو په دې باندې عاملین جوړ کړي. ځکه الله سبحانه وتعالی په آیت کریمه کې بار بار ویلي چې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان سره عمل صالح دا لازمی ده، لازم و ملزوم دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی نه به زموږ سوال دی چې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا بتوفيقك وأيدنا بتأييدك واهدنا سبل السلام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بحفظك وأيدنا بتأييدك واهدنا سبل السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
ومن يضلل الله فما له من هاد